ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله لرم چې جوړ روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته د تدریس ریاضي آسان چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم خپل درسونو ته لایک او کومنټ ورکړئ او سبسکرایب هم د یاده ونه باسئ ځکه چې ټول درسونه ولیدای شئ. بیا هم خپل نوی درس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې نوی درس مضمون د اووم ټولګي ریاضي موضوع نسبتي عددونو کې د عملیو خاصیتونه او د کومو پاڼو نه 105 نه تر 108 پورې. دغه پاڼه چې ګورئ دغه پاڼه تاسو ته دغه نوی درس پاڼه ده. دلته عنوان تاسو ولولئ د نسبتي عددونو د عملیو خاصیتونه او دلته یې دوه نارینه ښودلي دي چې یو یې احمد نومي بل یې محمود چې دوی اتاق رنګمالي کوي او دلته یې پوښتنه کړې. زه په لومړي سر کې دغه پوښتنه تاسو ته حل کړم چې تاسو ته سوال پیدا نشي. دلته لیکل شوي احمد او محمود غواړي چې یوه کوټه رنګ کړي. احمد 2/5 برخه او محمود 1/3 برخه کار کړی. احمد وویل د دې لپاره چې وګورو څومره کار سرته رسېدلی دی نو باید 1/3 جمع په 2/5 کړو. خو محمود وویل باید 2/5 جمع 1/3 کړو. د جمع حاصل به ټول کار وښیي چې څومره کارم کړی. نو دوی به وګورو چې کوم یوه یې صحیح خبره کړې. آیا 1/3 جمع 2/5 د دوی کار ښیي چې څومره کار یې کړی که نه 2/5 جمع 1/3 دا ښکاره کوي چې دوی څومره کار کړی. او یا دا چې دواړه یوه خبر کړي. دا چې عددو ځایونه بدل شوي یا تبدیل شوي کوم تغییر د کار په نتیجه کې نه راوړي. همدې خاصیت ته تبدیلي خاصیت وایي. نو راځئ چې موږ تاسې لومړی هغه کلیدي هغه مهمه نتیجه چې په دو درس کې لاسته راځي هغه درته ولولم او پس د هغې بیا لومړی سوال درته حل کړم او بیا د تمرین سوالونه درته حل کړم. هغه مهمه کلیدي نتیجه چې په دغو درس کې موږ تاسو د سوالونو په حل کې لاسته راوړو دا ده. زه یې درته لولم. د تبدیلي خاصیت د نسبتي عددونو د ویش په عملیه کې صدق نه کوي. په تقسیم یا ویش کې صدق نه کوي. د تبدیلي خاصیت یوازې د جمع او ضرب په عملیو کې صدق کوي. پوه شوئ؟ یعنی موږ تاسې په تقسیم کې که د عددونو ځایونه بدل کړو عین نتیجه تاسو لاسته نه راوړئ. مګر په جمع او په ضرب کې که د عددونو ځایونه تغییر کړئ او د بل سره تغییر ورکړئ بیا نو تاسو هیڅ تغییر د تاسو د سوال په حل کې نه راځي. اوس به راشو په عملي توګه په دا خپلو کتابچو کې کله چې سوالونه حل کیو وګورو چې موږ خبر غلطه نه ده او موږ صحیح خبر کړی. په جمع کې او په ضرب کې نتیجه هماغه نتیجه وځي که ځایونه د اعدادو تبدیل شي یا بدل شي څه تاثیر نه پرې لري. لومړی به دا لومړی سوال حل. عنوان خو دلته لیکل شوی د نسبتي عددونو خواص په عملیو کې هغه د پښتو هم درته لیکلی په دریم هم لیکلی. او اول خاصیت کوم خاصیت دی؟ تبدیلي خاصیت. نو راشئ چې د احمد او د محمود سوال اول کې حل کړو. احمد ویلي چې 2/5 حصه کار یې کړی او محمود یې ویلي چې 1/3 حصه کار یې کړی. نو په لومړي سر کې به موږ تاسې د احمد خبر چې ویلي دي 2/5 جمع 1/3 کوو حل کړو او په دوام سر کې به محمود چې خبر کړي 1/3 جمع په 2/5 کړو. وګورو چې د دواړو خبر یوه نتیجه ورکوي که نه ورکوي. موږ تاسو به دواړه یو د بل سره حل کړو او نتیجه به یې وګورو. خط بر وباسو. مخرج مشترک نیست و 3/5 کې 15. تاسو پیچ مخرجونه ضربی. بیا به طرفین وسطین په شکل حل کړو. 2/3 کې 6.
علامه د وسط څه ده؟ مثبت. بیا 1 په 5 کې 15. اوس به صورت سره جمع کړو په څه چې علامه څه ده؟ جمع ده. او که په دې ډول یې حل کړو 15 تقسیم په 5 3 3 په 2 کې 6 15 تقسیم په 3 15 1 په 5 کې 15. دواړه یو شان دي مګر د طرفین وسطین طریقه آسانه طریقه ده. اوس به 6 او 15 جمع کړو. 6 او 15 کې 11 15 هم خپل مخرجي، یعنی د 15 حصو کارونه 11 حصه کار تر سره شوی. دا به ولیکو یادداشت بکو چې 15 حصو کارونه 11 حصه کار تر سره شوی. که ټوله کوټه 15 حصو تقسیم کو 11 حصه کار دوی تر سره کړی. اوس به وګورو چې د محمود په خبر څومره وځي، څومره کار دوی کړی. خط بر وباسو. مخرجونه ضربی و مخرج مشترک نیست و 15 3 5 که 15 1 په 5 کې 15 2 په 3 کې علامه وسطی مثبت 2 په 3 کې څو کې 6. صورت جمعی و علامه جمع ده 15 و 6 څو کې 12. 15 مخرج. بیا ګورو چې 11 پر 15 ووتل، یعنی دغه خاصیت ته څه وایي؟ تبدیلی خاصیت وایي. په جمع کې د تبدیلی خاصیت همدا دی چې که د اعداد ځایونه تغییر شي، بدل شي، کوم توپیر په منځ کې نه راځي. نو په جمع کې او په ضرب کې تبدیلی خاصیت شته. د ضرب په سوالو کې به هم بیا وګورو. اوس به یو بل سوال درته حل کړم. دې سوال کې یو عدد مثبت دی، یو عدد منفی دی. و به ګورو چې څه کیږي. منفی 3 پر 4 جمع 2 پر 15 دی. مخرج مشترکی شل شا 3 په 5 کې څو کې 15 کې منفی څنګه کې په څه چې یو مثبت یو منفی. بیا مثبت 4 ضرب او ضرب کې طرفین وسطین 28. د 28 نه چې 15 تفریق کو یا تو نه 15 ولاړ شي څو پاتې کی علامه د غټ عدد نیول کی مثبت. د 8 نه چې 15 ولاړ شي 3. د 2 نه چې ولاړ شي 1 پر شلو. 11 پر شلو مثبت. اوس به ځایو تغییر کړی، عددونه تغییر شوي ځایونه یې. اوس به وګورو چې بیا نتیجه څه کیږي. خط بر وباسو. 15 په 4 کې 60 مخرج مشترک نیسو. 2 په 4 کې منفی 3 پورې اړه لري. 2 او 4 څو کې چې ضرب شي 28 مثبت. منفی د 3 په مخ کې منفی ده، مثبت ضرب په منفی څه کې منفی 3 په 5 کې 15. 28 مثبت شول، 15 منفی شول. منفی کې وي 8 نه چې 15 ولاړ شي 3، 2 نه 1 ولاړ شي 1. علامه د غټ عدد چې 28 دی مثبت 11 په شل. وګورئ چې بیا هم هماغه نتیجه یې ورکړه، هماغه نتیجه د ځایو په بدلېدو تغییر یې ونه کړ. دې ته وایي تبدیلي خاصیت. اوس به په ضرب کې وګورو چې همدغه خاصیت صدق کړي که یې نه کړي. نو راشئ وبلیکو یو عدد مثلا منفی 3 پر 4 ضرب 2 پر 5.
اول به دا ضرب کړو، بیا 7/15 ځای به بدل کړو، ضرب -3/4. بیا به وګورو چې دوی دواړو نتیجه یو شان کیږي که نه کیږي. تاسو پوهیږئ چې په ضرب کې صورت په صورت ضربي او مخرج په مخرج، منفي په مثبت منفي، 3 په 7 کې 21، 4 په 5 کې 0، 21/0 علامه منفي مساوي -7 مثبت 7 دی وبخښئ، مثبت 7 ضرب په -3 منفي 7/3 کې 21، 15 په 4 کې 0، بیا هم -21/0 شوه. عینه نتیجه. خو دا کسر یو غیر منطقي کسر دی. د 0 نه 21 څنګه واخیستل شي؟ 0 کم دی د 21 نه، نو 21 تقسیم 7 په 0 چې منطقي شي. تقسیم په 0 یو په 0 کې 0، د 21 نه چې 0 ولاړ شي یو، اوس دا لیکلی شو چې یو صحیح 1/0. دا خو تیر درس کې درته تشریح کړي دي. یو صحیح 1/0، دواړه یو صحیح 1/0 شول، علامه یې څه منفي. ښه، اوس به ولیکو چې په ضرب کې هم تبدیلي خاصیت صدق کړي. ښه، اوس به راشو د تمرین سوالو ته. تمرین په سوالو کې ویلي دي چې تاسو خالی ځایونه ډک کړئ، خانه خالۍ ډکې کړئ. اول د A جز دی، -1/5 ضرب 17/2، دې خواته ښي خواته یې -1/5 راغلي ګورئ، اما د 17/2 ځای خالی دی، نو په ځای کې لیکو 17/2. ولې 17/2 لیکو؟ په دې خاطر چې په منځ کې مساوي لیکل شوي باید عیناً شی وي. B جز ترازو -8/3 جمع خانه خالی او ښي لاس ته 1/2 جمع -8/3. 8/3 دواړو طرفو ته شته، مګر خانه خالی کې باید څه ولیکو؟ 1/2، په څه چې ښي لاس ته 1/2 لیکل شوي. هسته دی ښي خواته کیڼې خواته عملیه اجرا کیو چې دا دواړه مساوي دي که نه دي، څه چې منځ کې مساوي علامه ده. نو اول مخرج مشترک نیسو د 8/3 1/2 مخرج مشترک 2/3 کې 0 ضربی وی. بیا طرفین وسطین کې -8 ضرب 2 2 کې 18 علامه منفی -18. بیا وسطی علامه مثبت مثبت نیسی، مثبت 1/3 کې 3 مساوي 18 نه چې 3 ولاړ شي 14 پاتې کې یو علامه منفي په 2 خاطر چې 18 غټ دی، -14/4. اوس په ښی طرف همدغه عملیه اجرا کړو چې همدغه شی وځي که نه وځي. 2 مخرج مشترک بیونیسو 2/3 کې 0، 1/3 کې دواړه مثبت دي، 1/3 کې 3 مثبت ضرب منفی منفی، دوی علامه دي 2/8 کې 18. دلته بیا منفي کی او تفریق کی 18 نه چې 3 ولاړ شي -14 په څه چې علامې مختلفې دي، بیا هم -14/4 وته او دلته هم -14/4، نو دا دواړه مساوي دي. موږ سوال څه عمل کړی؟ منتها 14/4 یو غیر منطقي کسر دی. د 14 نه څنګه د 14 څه واخیستل شي تقسیم یې وي، 14 تقسیم په 4 2/4 کې 12 د 14 نه چې 12 ولاړ شي یو کسر هم څه ډول لیکلی شو؟ 2 صحیح 1/4، 2 صحیح 1/4. منتها علامه منفی ده، مخکې باید علامه منفی کېښودل شي
مساوي په منفي 2 پر شپږو. اوس به د سی جز ته راشو. په سی جز کې لیکل شوي چې 8 پر 2 ضرب منفي 5 پر 2 ضرب منفي 5 او دلته منفي 15 راغلی منفي 15 اما په بله خانه کې باید 8 پر 2 راشي. علامه مثبت 8 پر 2 که علامه ولیکئ که ونه لیکئ مثبت معنا ورکوي 8 پر 2. آخری سوال دی جز منفی 2 پر 3 15 پر منفی 6 15 پر منفی 15 پر 6 شته خو دوام خانه خالی منفی 3 راغلی منفی 2 پاتې دي. 2 لیکو منفی د لاندې راغلی په مخرج کې راغلی ضرور نه ده چې مو بله منفی ولیکو. 2 پر منفی 3 یا منفی 2 پر 3 یو شان دي. که اوس به د دې دپاره چې وپوهیږو چې موږ دا سوالونه سیل کړي که نه ضرب وکړو جمع وکړو او معلوم وکړو چې یو شان دي که نه دي. یو په 18 کې 18 منفي په څه چې دغه یو منفي ده 15 په 2 کې لس مساوي کیږي په یو په 2 کې یو په اوو کې اولس وبخښئ یو په اولس منفي 15 کې لس. ګورو چې دواړه طرفه یو شان ووته. دلته 8 پر 2 دي ضرب منفي 5 منفي 5 مخرج دلته نه دی راغلی مخرج یو دی. دواړو طرفو ته یو مخرج ورکړو او بیا په صورت ضرب کړو. 8 په منفي 5 کې مثبت منفي 40 یو ضرب 2 او دا قابل د دې چې اختصار یې کړو. اختصار یې ویې 1 2 2 2 4 صفر یې پورته کړو منفي 0 پر 1 خپله منفي 0. ښایي لاس یې ګورو چې همدا نتیجه ورکوي که نه. منفي په 8 چې ضرب شي منفي 15 په 8 کې 40 یو ضرب په 2 بیا یې اختصار یې وویل کې منفي 0 پر 1 منفي 0. ګورو چې دواړه طرفه یو شان ووتل او د ډي جز صورت په صورت ضربي و منفي په مثبت کې منفي 2 په 5 کې منفي لس 3 ضرب په منفي 6 کې 8 علامه منفي یو یې مثبت یو یې منفي. اوس دا منفي د منفي سره اختصاري وو او عدد یې اختصاري وو 15 په 2 کې لس 9 په 2 کې 8 15 پر 9. ښایي خو همدا شان ضربي وو 15 ضرب په 2 کې څو کې لس علامه منفي یو یې مثبت یو منفي مثبت ضرب منفي او 6 په 3 کې 8 یو مثبت یو منفي کې علامه اختصاري عددونه یې اختصاري په 2 15 په 2 کې لس 9 په 2 کې 8 15 پر 9. ګورو چې دواړه طرفونه یو شان وته. خدای دې وکړي چې سوالونه هم ټول زده شوي وي. انشاءالله چې د بلې ورځې چې بل خاصیت در سره کار کړم تاسو په خدای سپارم. وقت مو بخیر. الله مو مل شه.